منې کې هیلې سلامونه احترامات ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحال به یاست. زه په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک اکاونټ نوم یا تخلص یا د موبایل نمبر تبدیل کړو. نو دوستانو ویډیو شروع کولو نه مخکې زما چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. نو دوستانو نوم او د فیسبوک اکاونټ د پروفایل نوم یا تخلص یا د موبایل نمبر بدلولو لپاره موږ خپل لومړی قدم کې خپل فیسبوک اکاونټ ته ځو. نو زه راغلی یم دوستانو زه خپل فیسبوک اکاونټ ته. نو لومړی قدم کې به تاسو درې خطونو باندې کلیک وکړئ. دغه درې خطونه چې دلته راغلي نو دوستانو دلته به لاندې آپشن دی، دغه آپشن چې کوم تاسو ته ښکاري سیټینګ اینډ پرایویسي باندې به کلیک کړئ. دوهم آپشن به دلته سیټینګز چې لیکل شوی په دې به کلیک کړئ. نو دلته دوستانو تاسو دلته ګورئ پرسونل ډیټیلز چې کوم دی پاسپورټ سیکورټي په دغه باندې به کلیک کړئ. دوستانو په دې چې کلیک کړو دا خپل پروفایل چې کوم دی دوستانو په دې پروفایل باندې به کلیک کړئ. بیا ځلې به تاسو په دغه باندې آپشن باندې کلیک کړئ دوستانو. نو دلته به راسئ نو دغه نیم چې لیکل شوی دوستانو دلته په نیم به کلیک کړئ. په نیم چې د کلیک کړو نو دوستانو دلته لومړی کې به خپل نوم ټایپ کړئ. لکه زه دلته د دې نوم تغیرول غواړم. دلته غواړم چې بشري ټیکنیکل یا بشري ټیک تاسو هر رقم چې لیکل غواړئ تاسو کولی شئ چې همدارنګه نوم ته تغییرات ورکړئ. لکه دلته میډل نیم کې تاسو څه لیکل غواړئ کمیونیکیټ یا هر څه چې لیکئ نو دوستانو دلته به زه مثال په توګه دلته کابل ولیکم. نو بیا تاسو دلته لاندې آپشن ته راشئ دوستانو. دا لاندنی آپشن د ریویو چینج ته د ریویو چینج باندې به پریس وکړئ. په دې چې پریس وکړو نو دوستانو ستاسو موبایل نوم به ستاسو کوم چې انتخاب کړئ یا څه چې لیکلي په هغې طریقې سره به بدل شي، سره د دې چې باید شپېته ورځې تاسو چې کوم نوم ته تغییرات ورکړئ شپېته ورځې تیر شوي وي. په دې که شپېته ورځې پوره نه وي نو ستاسو نوم به چینج نه کیږي. نو دا و د نوم بدلولو طریقه. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي. نو که په دې هکله کوم پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې تاسو پوښتنه کولی شئ.